سلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، یو څو بیته مې لیکلي، په دې هیله چې خوښ مو شي. لر او بر پښتنو ته ډالۍ، خاصتا پاچا کموال صاحب ته. لر او بر یو افغان دی، مقبوضه افغانستان دی، دا نظر د هر افغان دی، دا نظر د هر افغان دی. ډېر ترې اور اخلي سوځېږي، چې سوځېږي ایره کېږي، دوی په دوو جهان شرمېږي، دوی په دوو جهان شرمېږي. بیا هم دوی په شرم نه پوهېږي، دوی زموږ پورې خندېږي، بیا هم موږ دوی ته حیران شو. خدایه څنګه ګلخانان شو، خدایه څنګه ګلخانان شو. لر او بر یو افغان دی، مقبوضه افغانستان دی، دا نظر د هر افغان دی، دا نظر د هر افغان دی. سرې خولۍ نه دې قربان شم، چې درګورمه زه خان شم. خدایه څنګه زر حیران شم، خدایه څنګه زر حیران شم. چې دا نښه د منظور د هر پښتون ته دا ضرور ده، هر افغان ته دا منظور ده، هر افغان ته دا منظور ده. که د لر دی که د بر دی، هر افغان ته دا منظور ده. لر او بر یو افغان ده، مقبوضه افغانستان ده، دا نظر د هر افغان ده. ای خالده ستا نګزیه، دا شعر ستا دی لیونیه، کاموال باچا غوښتنه مرد نه کړه دا بلنه. ای خالده ستا نګزیه، دا شعر ستا دی لیونیه، کاموال باچا غوښتنه مرد نه کړه دا بلنه. دا خو هر افغان غوښتنه، دا خو هر افغان غوښتنه. لر او بر یو افغان دی، مقبوضه افغانستان دی، دا نظر د هر افغان. مننه دوستانو، که شعر مو خوښ شو په دې هیله چې مخکې شعر کړئ.